شاه محمود میاخیل د ملي اردو د زړه ډنګېدو اصلي علت بیان کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان د حکومت سقوط په نړۍ کې د ټولو خلکو پام ځان ته راواړوه. که څه هم په افغانستان کې د حکومتونو سقوط نوې خبره نه ده، خو په 11 ورځو کې د یو حکومت ړنګېدل، د 350,000 کسیزه پوځ له منځه تلل او پاشل کېدل هغه څه و چې نړۍ یې حیرانه کړه. همدا پوښتنه چې ولې د افغانستان ملي اردو په دومره اسانۍ وپاشل شوه او هیڅ مقاومت یې ونه کړ، د افغانستان پخواني د دفاع وزیر شاه محمود میاخیل ځواب کړه. ښاغلي میاخیل چې اوس په لندن کې ژوند کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سیاسي ناکرارۍ او شکست د دې سبب شو چې نظامي شکست رامنځته شي. د افغانستان د نظامي بنسټونو مشران او چارواکي له بل هر وخت څخه په دې وروستیو کې ډېر ژر بدلېدل. دې هر څه اجازه ورنه کړه چې افغانستان یو ثابت پوځ ترلاسه کړي. دا و نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.